د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو سلام مینه او درنښت په دې هیله امید چې تاسو ټول کتونکي به راته روغ وئ. درنو کتونکو بیا هم نن په نننۍ خپرونه کې مو د یوه داسې استاد موقع ترلاسه کړې ده واقعا چې په پیدا کولو کې مو ډېرې هڅې وکړلې خو هڅې مو لا هم بریالۍ دي او په خپرونه کې راسره نن د تل په څېر یو داسې استاد دی چې تاسو به د ده غزلونه واورئ او له زمزمو څخه به یې خوند واخلئ. استاد جاوید قریزي. استاده تاسو ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه دې کوو چې نن زموږ سره په پروګرام کې شتون لري. قربان دې سم. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او د یوټیوب چینل لیدونکو ته وړاندې کوم. دا وخت چې موږ سره تېروي خبر تېر ډېره زیاته مننه. استاده چې زموږ خبرې به روانې وي پیل په څه کوي؟ زموږ کتونکو ته لومړی څه وړاندې کول غواړئ؟ لومړی یو پښتو سندره به ورته وړاندې کړو، بیا به وګورو چې تیارې دی خوند به وکړي. کتونکو راځئ چې د استاد جاوید دغه لومړنی کلام واورو، له هغې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. یو طرف ته وګوره توبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره جذبه مې زنګوي. یو طرف ته وګوره توبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره جذبه مې زنګوي. یو طرف ته وګوره توبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره جذبه مې زنګوي. نه د ساقي ویښ کړمه نه مې سموده، نه د ساقي ویښ کړمه نه مې سموده، نه د ساقي ویښ کړمه نه مې سموده. څکلې مې سے نه دی خو پیاله مې زنګوي، طرف ته وګوره جذبه مې زنګوي. یو طرف ته وګوره توبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره جذبه مې زنګوي. څوکه د پیغلو کده د مینې درانه، څوکه د پیغلو څوکه د پیغلو کده د مینې درانه، څوکه د پیغلو کده د مینې درانه. څه بې خودي غواړم جذبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره توبه مې زنګوي. یو طرف ته وګوره توبه مې زنګوي، بل طرف ته وګوره جذبه واه استاد جاوید ډېره زیاته مننه. کور دې آباد خوشحاله دې وي. استاده ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه غږ خو دې چې ګورم ماشاءالله ډېر د خپل پلار والد صاحب ته ورتوالی لري. زده کړې دي لا مغه کړي دي که یو بل استاد و تاسو له هغې څخه زده کړې وکړه دي؟
دلته نه چې هغه جنګونه وخت و پاکستان ته لاړو، هلته یو استاد لال خان هغې ته مونږ شاګردي وکړو، هلته زما ورور و جاوا جان و زه بیا لږه لږه د مشرانو نه لږ هسې دغه وشو. بس په خپل هنر کې د لا بریاو په هیله یو. او تاسو مې ډېر غزلونه د هندي اردو هم اورېدلي، که په دې وخت کې کتونکو ته یو د اردو غزل وړاندې کړي نو ډېر زیات خوند به وکړي. ستاسو اجازه یې دا زموږ ورونه چې دلته ناست دی او ماشاءالله دی ټول هنرمندان دي، بالکل په دې اجازه کې زه یو ډېر زیات خوند به وکړي. کتونکو راځئ چې د اردو غزل هم واورو. अपने आवाज की लर्जिश में तो काबू पालो, प्यार के बोले तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, कि कोई न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव वो आना याद है, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव वो आना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुप रात आंसू बहाना याद है।
ले खींच लेना वो तेरा पर्दे का खोना दफतन लेना वो तेरा पर्दे का खोना दफतन दांतों में वो उंगली दबाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है कुर्बान वाह ډیره زیاته مننه استاد جاوید کور د آباد سرفراز دی اوسېږي له ښاغلي استاد عتیق څخه هم مننه کوو او له فرید استاد هم مننه چې دوی هم زیات زحمت وایستم د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو دا وه نننۍ خپرونه چې د یو داسې استاد هنرمند سره مره جوړه وه تر بلې وې داسې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو خو زموږ یوه یادونه دغه ده چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل به حتما در سره سبسکرایب کوئ او دغه پاڼه به له نورو ملګرو سره هم شریکوئ موږ ته اجازه راکړئ تاسو واورئ د استاد جاوید دغه وروستی کلام ښاد او بریالي اوسیږئ ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धीरे ऐसा लगा देने ऐसा जगह धीरे ऐसा लगा देने ऐसा जगह छोटे दिल पे वो काई मचा गया मेरे रश के कमे तूने पहली नजर मेरे रश के कमे तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरे प्यास ही प्यास थी जिंदगी मेरी आज ज़हराओं में इश्क़ गामों में बारिशें गिरते आई मज़ा आ गया मेरे रश के कमे तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई